قاری صاحب تلاوت په اوریدو سجده لازمیږي، که ته مباشر تلاوت اوري نو سجده در باندې لازمیږي، بیا به سجده کوي. که دې له موبایل نه اوریدل، له ټلیفون او تلویزیون له رادیو دې اوریدل، بیا سجده سهو نه لازمیږي. صحیح ده؟ ګوري یا بشک. مخکې خبره مې د څه شي کوله رانه هېره سوه په خدای. اوس تاسو شروع نه په کړی چې ما کومک او دغه ملګرو ته وایم ګوري دوستانو، الحمدلله ګوري دا واته میاشتې کې موږ د ټیک ټاک ته خدمت ته در سره راغلي یو، تاسو خدمت ته راغلي یو. الحمدلله په مینه او محبت ټول دوستان راځي، ځوانان راځي، ورونه او خویندې راځي. نو دغه اووه میاشتې دا شپږ میاشتې موږ په میډیا کې تاسو چیرې لیدلی یو، یا زه یا حنفي صاحب خو بیخي نو زه سفر تللی یو. نو نن چې راغلو دلته ډېر دوستان قسم قسم له ځانو خبرې رالیږي. د زړه سرونو که مو زړه را سره غواړي، که مو زړه را سره غواړي او یا د موږ ملت خوند درکوي، پاتې سئ را سره. کنه دې ته ضرورت نشته چې د تاسې د موږ توهین وکړئ یا نور ملګري راولاړ چې د تاسې توهین او سپکاوی وکړي. میډیا کې موږ نه یې سره ګرځولي، والله موږ در باندې خوشحاله کیږو چې له موږ سره یاسته، یو مسأله به واوري. خو کله کله موږ د محبت دپاره یو تفریحي مجلس کوو، لکه د حنفي صاحب چې اوس راغلی ده. هغه نو د زه خو جمعې الحمدلله هغه تاسو سره یم، هغه د جمعې شپه ده. نن که ګل در باندې تکلیف وي مې رالیږي، چا په مینه او محبت فقط، دا اجباري نه ده، نه چاته تکلیف ورکو نه زحمت ورکو. قاري صاحب مباح او فرض کفایي په باره کې معلومات راکړه. ګوري فرض کفایي او مطلب په دې زه پوه شوم، خو دونه معلومات به درکړم. فرض کفایي هغه ته وایي چې په کلي کې په کور کې یو څوک وکړي، دا نور ټول یا دوه کسان وکړي، په کلي کې درې کسان دي، د نورو ټولو غاړې ورباندې خلاصې دي، دې ته فرض کفایي وایي. او مباح دې ته وایي چې شریعت د یو شي اجازه تاته درکړې وي. کې کنه کې هو که دې وکړل که دې ونه کړل، هیڅ که دې وکړل ګناه یې نشته، او که دې وکړل ثواب یې نشته، او که دې ونه کړل ګناه یې نشته. او پر کولو نه کولو هیڅ نشته، بلې وکړي هیڅ نشته، مباح دې ته وایي. صحیح ده؟ الله پاک دې وکړي ورباندې پوه شوی. او بر کار کول چې په کې حرام خوراک انتقالي، او بر بالذات کار کول حلال دي، خو دا حرام خوراک پکې انتقالول دغه ځای حرام دي، اما نور شی سپاک شی پکې انتقالول څه به کوم خبره نشته. قاری صاحب وایي که یو نه 5 کسان قتل کړه، دغه 5 باید قتل شي. وکه دا پښتنه ماته راغلی وکه ان که حضرت عمر الله هو وکه د صنعاء ټول خلک د یو سړي په قتل کې لاسپوس دغه ملوث ټوله وجدن، یعنی د یو سړي په قتل کې لس کسه موجل کیږي، شل موجل کیږي. ا د یو ملګری څو ځله پښتنه راولېږلې د ټیک ټاک پیسې حلال دي، کې په حلاله طریقه راټولي کې حلال دي، کې په حرامه طریقه راټولي کې حرام دي. نو هیله د چې ستا پښتنه می درته قاری جواب صاحب د کړي. سفرانه المنځ معلومات راکړه. په دې ټیک ټاک کې ویډیو مو جوړه کړې ده، ورباندې اندازه مو درته ښودلې ده، کیلومتر مو درته ښودلې ده. نو که تکلیف نه وي هغه ویډیو ګوره، سم به دې زړه سره جنیز زده کړې. صحیح ده؟